د پاکستاني پوځیانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ولسي وګړي په تکلیف دي. په باجوړ، مومندو، خیبر وزیرستان او کرمه کې له 100 ډیر ښوونځي تړل شوي او ځینې کلي خالي شوي دي. بلخوا په ننګرهار، کونړ، پکتیکا او خوست کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه کلو څخه 14,400 کورنۍ نورو خوندي سیمو ته کډه شوي دي. دوی وایي د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانیو الوتکو له بمبارۍ څخه د بچ کېدو لپاره یې بېکوري غوره کړې ده. زمونږ کور کې مرمۍ لګېده، ماشومان هم چغې کړې، موږ همداسې منډه کړې، بیا له کونه نه خبر شوي. سهار کې چې رالو زمونږ 2 کوټې تخریب شوې وې، خو زه انساني دغه نه وو، کوم تلفات موږ نه لیدلې، خو دغه 2 کوټې موږ له لاسه ورکړې او په لکو شیشې هم له منځه تللې. ملګرو ملتونو ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې لږ تر لږه 42 ولسي وګړي وژل شوي او تر 1.5 نور ژوبل شوي دي. خو پاکستان دعوه کوي چې په حملو کې یې وسلوال په نښه کړي دي. د جګړې د کرښې سره نږدې اوسیدونکي د کونړ خلک تر نورو ډیر په تکلیف دي. په دې مرمۍ کې زموږ کور ولګېدو، مالونه هم پکې ولګېده، شمسین هم پکې ولګېدې. اوس په هر حال موږ بازار ته وتی نه شو، پټي کار کوی نه شو، یو طرف ته تللی نه شو. بس په زرګونه کورنۍ ټولې دي کلي نه وتلي دي. چېرته کور کې 1 نیم کس پاتې دی، نو ټول یو کس نشته، کلی ټول خالی دی، یو طرف ته وتی نه شو. بس پاکستاني پوځیانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د فروری له 28 راهیسې له یو بل سره نښتې پیل کړي دي. پاکستان وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې پاکستاني وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو طالب چارواکي وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او هغه وسلوال د پاکستان دننه مرکزونه لري.